د خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو له افغانستان او پاکستان غوښتي چې د خبرو میز ته کینی. مولوي عبدالکبیر ګاونډوي هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. له افغانستان څخه دریو هیوادونو ته د ګازو ټانکر صادرات پیل شول. ملګري ملتونه وایي چې په هر 10 دقیقو کې په نړۍ کې یوه ښځه وژل کیږي. استرالیا کې د څادرۍ په سرولو له امله پارلمان ته د یوې سناتورې تګ 2 ورځې وځنډول شو. او اوس هم بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو له افغانستان او پاکستان غوښتي چې د خبرو میز ته کینی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان پر خاوره د پاکستان د وړمې شپې هوایي بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوال قانون درناوی او د ملکي وګړو خوندیتوب خورا مهم دي. نوموړي له افغانستان او پاکستان غوښتي چې د خبرو میز ته کینی. د طالبانو حکومت هم پر افغانستان د پاکستان د وړمې شپې بریدونه غندلي او ویلي دي چې د خپل هوایي او ځمکني حریم او خلکو دفاع خپل شرعي حق بولي او په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. خو د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې پاکستان هیڅکله بېګناه ملکي وګړي نه په نښه کوي. هغه په ضمني توګه پر افغانستان د پاکستان بریدونه رد کړي دي. مولوي عبدالکبیر ګاونډوي هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مرستیالې او د بحرانونو د مدیریت برخې له مشرې شوکونو دا سره په کتنه کې راستنیدونکو افغان کډوالو ته د مرستو برابرولو او افغانستان کې د کډوالۍ پر دایمي حل لارو خبرې کړې دي. مولوي عبدالکبیر له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو څخه د مننې ترڅنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د پاتې افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او زیاته کړې ده له کډوالو سره د لنډمهاله مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه برابرولو پلان لري او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. ورته مهال شوکونو دا ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ته افغانستان لومړیتوب لري او د کډوالو د ستونزو دایمي حل لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی. له افغانستان څخه دریو هیوادونو ته د ګازو ټانکر صادرات پیل شول. د هرات ولایت مقام په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له یاد ولایت څخه روسیې، ازبکستان او قزاقستان ته د ګازو ټانکرو صادرات پیل شوي دي. د خبرپاڼې پر بنسټ تر دې دمه 14 ستر ګاز ټانکرونه روسیې او ازبکستان ته صادر شوي او د صادراتو بهیر لا هم دوام لري. خبرپاڼه کې همدارس راغلي چې د هرات سیمه ییزه اداره د تولیدي صنعتونو د پیاوړتیا لپاره بیلابیل پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د فابریکو د لا پراختیا زمینه برابره کړي. د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی په رسمي سفر ترکیې ته تللی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالولي حقانی د یو پلاوي په ملتیا ترکیې ته په یو رسمي سفر تللی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي چې د سفر موخه د روغتیا په برخه کې د نوو تجربو ترلاسه کول، له روغتیایي او دولتي چارواکو سره کتنې او د همکاریو پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا چې دغه پلاوی به د ترکیې له بېلابېلو دولتي او خصوصي سکتور له مسؤلینو سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا حل لارې وموندل شي. نورالدین عزیزي ترکیه کې د حلال 2025 نندارتون کې ګډون او وینا کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکیې هیواد په رسمي بلنه استانبول ښار کې د حلال 2025 نړیوال کانفرنس او نندارتون پرانیسته کې ګډون کړی دی. نوموړي د خبرو پر مهال افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي په سیمه ییز او نړیوالو بازارونو کې د افغانستان پر رول او اهمیت ټینګار کړی دی. دغه نندارتون او کانفرنس د 113 هیوادونو او خصوصي سکتور استازو په ګډون نن پیل او 4 ورځې به دوام وکړي چې افغان سوداګر او صنعتکاران به هم پکې خپل محصولات او صنعتي ظرفیتونه نندارې ته وړاندې کړي. د خبرپاڼې له مخې ښاغلی عزیزي به د دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې د خصوصي سکتور له غړو سره افغانستان ته د پانګونې د جذب په اړه هم خبرې وکړي. د ایران خراسان رضوي والي د یو پلاوي په مشرۍ هرات ولایت ته سفر کړی دی. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي د ایران د خراسان رضوي والي غلام حسین مظفري د یو پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته سفر کړی دی.
د هرات د والي ویان محمد یوسف سعیدي وایي د دغه ایراني پلاوي د سفر موخه له افغان لوري سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د اسلام قلعه د غارون له لارې د زیاتو اسانتیاو رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو هوکړو ارزونه ده. تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له افغانستان سره د خپل هیواد د سوداګرۍ کچې زیاتېدو خبر ورکړی و. هغه ویلي و چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه له ټولې اروپا سره د ایران د سوداګرۍ پرتله لوړه ده. ملګري ملتونه وایي په هرو 10 دقیقو کې په نړۍ کې یوه ښځه وژل کیږي. پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې په تیر زیږدیز کال کې 50,000 ښځې د ژوند ملګرو یا د کورنۍ نورو غړو وژلي دي. راپور کې راغلي چې هره ورځ 140 ښځې او نجونې د خپلو ملګرو یا نږدې خپلوانو لخوا وژل کیږي چې په هرو 10 دقیقو کې یوه مړینه کیږي او د کمښت هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو ویاندې سارا هینټریکس ویلي چې د ښځو وژنې تر ډیره له کنټرولونکي چلن، ګواښ او زورونې چې آنلاین زورونه هم پکې ده پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ښځو د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو دفتر چې دا راپور د سې شنبې په ورځ د نومبر پر 15مه پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، ویلي چې د ښځو وژنې پر ښځو او نجونو د تاوتریخوالي تر ټولو سخته بڼه ده چې لا هم په نړیواله کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي سوریې او لبنان ته ځي. ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د ډسمبر په 4مه د بشار الاسد رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرا په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. همداراز د امنیت شورا غړي به د ډسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو سوله ساتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیري به چې په 1988 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوي وو، د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه وځي. استرالیا کې د څادرۍ په سرولو له امله پارلمان ته د یوې سناتورې تګ 2 ورځې وځنډول شو. د استرالیا سناتوره پالین هینسن وروسته له هغه د یوې اونۍ لپاره له پارلماني فعالیتونو وځنډول شو چې د مسلمانو ښځو د څادرۍ یا برقې د بندیز هڅونې لپاره د پارلمان تالار ته له څادرۍ سره ننوتله. هینسن غوښتل یوه لایحه وړاندې کړي چې له مخې په عامه ځایونو کې د مخ پټولو ټول ډولونه بند کړي. دا هغه غوښتنه ده چې هغې له کلونو پالي او کمپاین ورته کوي. د سنا مشرې پینې وونګ د هینسن د غندنې طرحه وړاندې کړه او ویل نوموړې له لسیزو راهیسې د اعتراض په نوم تعصب کوي. دا طرحه د 55 موافقو او 5 مخالفو رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شه. په پریکړه کې ویل شوي چې د هینسن کړنه د خلکو د دیني باورونو د سپکاوي او ملنډو لامل شوی او دا د استرالیا مسلمانانو وګړو ته بې احترامي وه. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.